أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله زمانه جاهلیت کې یو رسم باطلو د هغه تردید کوي او هغه باطل رسم داو چې یوه مضبوطه قبیله بوه نو د دغې مضبوطې قبیلې ښځه به ولګېده مثلا د کمزوري قبیلې نه به سړی مړ که یا به د کمزوري قبیلې وله ولګېدل د مضبوطې قبیلې ول نه به ښځه مړه کړه نو دغه مضبوطی قبیله و بیا په قصاص کې د کمزوري قبیله ولا سړی قتل کوم کمزوري قبیله ول به ولګیدل د هغې نه به غلام قتل کوم د مضبوطی قبیله ولا به د غلام په بدل کې د دوی نه اصیل حر سړی قتل کوم چې هغه به غلام نه او که د کمزوري قبیله ولا به ولګیدل د دوی به اصیل سړی قتل که چې اب غلام نه چې ته حر ویشي نو دوی به بیا په قصاص کې د کمزوري قبیلې ولا دوا اصیل سړي قتل کول. اسلام چې کله روغ او خلق مسلمان شول نو بیا دغه رنګې دوی قبیلې دغسې وي چې یوه کمزوري وه او یوه مضبوطه وه. د کمزوري قبیلې ولا د هغې نه غلام قتل کو یا ښځه وینه قتل کړه د مضبوطې قبیلې ولا د هغې د اصیل سړي مطالبه کوله او یا د ښځې په مقابله کې د سړي مطالبه کوله چې موږ ته به هغه په قصاص کې کوي. نو الله جل جلاله د هغې رد وکړو چې داسې خبره نه ده چې د تو نه هغه ښځه قتل کی او ته د هغه نه سړی قتل کوې بلکې توس د پره په مقتولینو کې قتل دې نه وشي قصاص ته. قصاص څه شي ته ویل شي؟ قصاص مساوات ته ویل شي، مماثلت برابرولي ته ویل شي. قصاص دې ته ویل شي چې څوک قتل کی یا زخم ورباندې وکي نو اوس ته چې دا چا قتل کړه ده دغه قتل کا یا څرنګې زخم یې دنه کړه ده هغه شی زخم ورباندې وکړه. قتل چې چا کړه هغه پکې قتل کوه. نو که هغه سړی ده ته د دغې په مقابله کې اوس دغه سړی قتل کوه. دا نه چې ته ولګېږې تو نه ښځه قتل کړې او ته چې نه ده به زه سړی قتل کوم. تو نه یو قتل کړه ده او ته به د هغه نه دوه قتل کوې. د موږ د احنافو په نیز باندې که یو اصیل سړی ولګېده مخکې زمانې کې د غلامونې معاملې وي اوس خو بین الاقوامي سطح باندې په دې باندې پابندي ده. نو که اصیل سړی ولګېده هغه غلام قتل که نو د دغې غلام قتل په عوض کې به دغه اصیل سړی چې د چا قتل کړه دا به قتل کېږي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې نه د غلام په مقابله کې به غلام قتل کوی شي او اصیل که ولګېده غلام یې قتل که نو د اصیل په مقابله کې به اصیل ولګېده غلام یې قتل که نو د غلام په مقابله کې اوس اصیل نشي قتل کوی ځکه چې دوی کې مساوات سره نشته. د هغې اصیل د خور د هغه غلام ده بلکې دیت په اخیستی شي. او د دغې آیت نه استدلال پیش کوي چې الله پاک دلته کې هر یو صنف سره سره ذکر کړه الحر بالحر حر په مقابله د حر کې او عبد په مقابله عبد کې ده غلام په مقابله د غلام کې ده
والانثى بالانثى او مؤنث په مقابله د مؤنث کې دو. او موږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ استدلال دی بل آیتنا چې السن بالسن ان النفس بالنفس والعين بالعين، چې نفس په مقابله د نفس کې به قتل کولای شي. نو نفس دا شامل ده اصیل ته هم او دغه غلام ته هم شامل ده. او درنګې المسلمون تتکافؤ دماؤهم، مسلمان چې څومره هم دي چې څرنګې هم دي، کمزور ده او که مضبوط ده، بیمور ده او که رنځور ده، وړیکه ده او که ستر ده، ځوان ده که بوډا ده، د دوی وینې سره برابرې دي، د یو شی دي. او هر چې دغه آیت کریمه ده نو دا خو الله پاک د دې په باره کې نه ده نازل کړه چې څوک د څوک په مقابله، بلکې بنیادی د هغې رسم باطل چې زمانه جاهلیت کې د هغې د رد د پر الله دا نازل کړه. نو اصل په قصاص کې دا مساوات ته چې څوک څوک قتل کې هغه قاتل به قتلوی شي. اوس یو کس ولګېده څوک یې مړ کړاله، نو دغې په باره کې چې اسلامي حکومت ته امام قاضي دا به ولګي ګویون په باندې پیش شي، نو دغه کس دا به ورته قصاص کی قتل به کی. او که چېرته د دغې مقتول ورثاو وویل ټول یې وویل چې موږ معاف که دیت وخولو، یا یو پکې وویل چې زه قصاص نه وخولو، نو بس قصاص ساکت شو خود به خود. اوس په ده باندې دیت ته دغه قاتل چې دا به دیت ورکوي. دیت په څرنګې ورکوي؟ دیت د اوشونو په اعتبار سره په هغه وخت کې اوشونه دا عام رایجو، نو اوشونه د یو انسان چې قتل شي دغې دیت 100 اوشونه ده، او د سپین زر په اعتبار سره 10,000 دراهم دي، او د سرې زرې په اعتبار سره 1000 دینار دي. او دغه دیت چې څوک اوخلي نو دا به تقسیمیږي څرنګې؟ نو د دغې مقتول چې کوم ورثه دي، میراث چې په کومه انداز سره د دوی کې تقسیمیږي، چاته مثلا نصف ته، چاته ثلث ته، چاته نیمه، چاته دریمه، چاته څلرمه، په هغه اعتبار سره به دغه دیت هم ورباندې تقسیمیږي. خو یوري چې کله هم څوک دیت اوخلي او قصاص ساکت کی، د هغې نه پس ته بیا دی په قاتل باندې چړی نشي کوی چې اوس هغه د بېغامه که چې یو څه دیت هسې هم ادا که، بیا مکاته په میلاو شو ته یې بیا مړ کړې. دا الله پاک فرمایي چې ظلم ده، بیا دا دته بالکل جایز نه و. اول الله د قصاص حق تیر کړی چې قصاص ته پرېږده، دیت ته ورباندې وخوسې دغسې دې معاف کړه. د دغې نه پس اوس ته بیا د قتل د دغې اجازت نشته ده. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ای د ایمان خاوندانو کتب علیکم القصاص، فرض کړه شوه ده په تاسې باندې القصاص برابري کول، قصاص اخیستل فی القتله په مقتولینو کې. قتله په معنا دی جمع د قتیل، معنا د مقتول سره چې کوم کس قتل کړه شوه ده، مقتولینو په باره کې په تاسې باندې قصاص لازم کړه شوه ده. الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر حر کس، اصیل کس چې غلام نه ده، بالحر یقتل بالحر دا به قتل کولی شي د حر په مقابله کې، والعبد بالعبد او غلام به قتل کولی شي د غلام په مقابله کې، والانثى بالانثى او مؤنث ښځه به قتل کولی شي د ښځې په مقابله کې. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي هغه څوک چې معافي وکړی شوله له دته، دا اوس بیان دی دیت او د صلح ده، چاته معافي وکړی شوله. فمن عفي له هغه څوک چې معافي وکړی شوله له دته، یعنی دغه قاتل ته، من اخیه من دم اخیه المقتول، د وینې د هغه ورور دی چې هغه قتل کړه شوه ده. ترحم ته اشاره ده چې ظالمه تو به دا نه مړوله، دا خو د اسلامي ورور دی، دا د څرنګې مړ که. شیء د څه شي معافي ته وکړی شوله، یعنی قصاص هغه ته معاف کړی شو او دیت ورباندې لازم شو، دیت مطالبه یې وکړله. نو فاتباع بالمعروف، فاتباع نو اتباع کول دی، تابعداري کول دی، بالمعروف په انصاف طریقې سره. اوس د ورثه د مقتوله د دغې د پوره دیت چې وخولي نو په ښې طریقې سره دی وخولي، بیړه د پکې نه کوي، تنګول د پکې نه کوي، او درنګې تجاوز د پکې نه کوي، نو په نرمۍ طریقې سره، سختی د پکې نه کوي، په نرمۍ طریقې سره دغه دیت وینه وخولي.
و ادا دواړه ته الله پاک ګوره هدایت سنو کوي چې څوک چا مړه شو ده هغه ته هي چې ته چې اوس دیت اخولې نو نرمۍ په طریقه سره خوله سختی پکې ما کوه او د بل ته چې چا نه دیت ور باندې لازم شه او قصاص ساکت شو هغه ته چې ته اوس په شی طریقې سره ادایګي کوه ټال مټول پکې ما کوه چې نن بوشي سبو بوشي او به نه ورکوي بس تو باندې الله دا مهرباني وکړله چې تو وینه معاف شوله پیسې در باندې لازمې شولې اوس د پیسې په شی طریقې سره ته ادا کا واداء الیه باحسان واداء او ادا کول دی په قاتل باندې الیه دغه ولید مقتول ته باحسان په شی طریقې سره ذالک تخفیف من ربکم ورحمه ذالک دغه حکم مذکور د دیت ولا تخفیف اسانیدو من ربکم دی جانب دی رب دی تو سنا علیکم په تاسو باندې ورحمت او مهربانی دو په مخکې امتونو کې خالص یا دیت وو او خالص یا قصاص وو نو په يهودو باندې خالص قصاص وو دیت پکې نو چې نه قتل کړه دوس په قتل کړي او په امت محمدی صلی الله علیه وسلم الله پاک اختیار ورکړ قصاص هم دی عفو هم او دیت هم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم فمن اعتدى غسوک اعتدى چې تجاوز یو کو ظلم یو کو بعد ذلك بعد دغه عفو نه معاف کولو نه یعنی یوري معاف کو هغه نه پس بیا پس قتل کو الله فرمایي فله عذاب الیم دلرب عذاب دردناک وی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون ولکم فی القصاص او دی اتسلر دا پو قصاص کے مسلمانو حیات زندگی بقای عظیم زندگی دو جمدون دا یا اولی الالباب اے خواندون دی اکل اے اکل مندو خلقو لعلکم تتقون دی پورا چی تو سے زورنا بچ کوئی دی ایک قتل کولو نا نو الله پاک قصاص ته ګوره رمدون وویل حالانکه په ظاهره باندې چې چا قتل کړه دی پکې مړ کسار دی کلم کو و دی وایم نو هغه مړ شي بیا رمدون سرنګ ده د نورا انسانیت ته پوره پکې رمدون ده چې یو قاتل کله قتل کړی شي او د ټوله دنیا وویني چې کتو قتل له وکړل ته به هم درنګ قتل کیږي نو بل کس په دې قتل نه بیا ځون بچ کوي خو نرزي به نه کیږي ځکه الله تعالی فرمایي چې د کې حیات ته رمدون دی تاسو دې پوره کا عقل لروي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف دا الله جل جلاله یو د وصیت حکم بیان کړه دا او دا بیا منسوخ شوه ده نو دا آیت کریمه اعتبار د تلاوت سره موجود ده خو د حکم په اعتبار سره دا منسوخ شوه ده داسې چې مخکې زمانه کښې د کله چې د میراث ایتونه نازل نو ورثاو حقونه معین شوي نو نو په دغه کښې چې سړی به مړ شو د څومره مال به چې د پوتې شو که زمن به یو بس ټول به د زمنې شو او که ښځه به وه ټول به د ښځې شو نور چې ته پکې څه حق نه میلاو کېده مثلا مور پر به ژمدي و هغې ته به څه حق پکې نه میلاو کېده نو بیا الله جل جلاله دا ور باندې لازمه کړه چې تاسې به داسې کوئ چې کله پوهېږي چې زه اوس په آخري وخت باندې نو وصیت ولیکه کسانو دې پوره حصص معین کا دې ته دومره ورکه دې ته دومره ورکه او دې ته دومره ورکه چې وروستې مسله بیا نه وي او چې بیا کله آیات المیراث دا روغ د لور حصه معینه شوه د زوی حصه معینه شوه د والدینو حصه معینه شوه د خاوند حصه معینه شوه د ښځې حصه معینه شوه نو بیا دغه حکم دا منسوخ شو وصیت چې سړی کوي او اوس وصیت چې د چا څه حق تر باندې نه وي پوتې وصیت بیا مستحب ده او که د چا باندې حق پوتي مثلا مکروز ده لکونه قرضادو ور باندې دا پوه شو چې مو حالات ټیک نه دي نو دغه ټیم کې په د باندې وصیت لیکل دا فرض او لازم دی ور باندې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مو بو خپل وصیت چې کله حمزه سملستله مثلا نو مخه خپل وصیت لیکل ده احتیاطا نه داسې نه که چا حق باندې پوتي هغې ته خپل حق حوالی شي او تر څو پرې حق پوتي شي هغه بخښله نه وي ته یا د اده شوه نه وي تر هغه پورې الله جل جلاله هم دغه حق نه معاف کوي خپل حقوق په الله معاف کړي
ګناه شوه ده مثلا الله مهربانه ذات تعالی نه څوک پوښتنه نشي کوی خو د بنده حق چې یوه پیسه هم پر ورباندې پوتي که نه دا الله پاک نه معاف کوي بهر حال وصیت چې څوک کوي یو خو دا چې د خپل وارث ته پر څوک وصیت نشي کوی لا وصیت لوارث علیه السلام فرمایي چې وارث ته پر وصیت دا قابل قبول نه ده البته نور ورثه هغه اجازت ویر کی چې سیدو دا مې په پلور باندې ګرون دی خدمتونه یې ډېر کړي دي نو کوم وصیت چې ورته وکړو هغه به موږ خپل ورته ادا کوو هغه به موږ ویر کړو بیا جایز ده که نه هسې د خپل وارث ته پر وصیت دی نشي کوی ځکه چې دته په میراث کې هسې هم خپله حصه ملویږي او دا د نورو ورثاو سره زیاتای د ظلم ده او دارنګې وصیت د کل مال سړی نشي کوی مثلا 3 لکه روپۍ د ده سره موجود دی مړېږي او دا وایي چې موږ کل مال دغه وقف مې کوم مساجدو کې ویر کوی مدارسو کې ویر کوی سپتالونو کې ویر کوی بیمارونو ته تقسیم کوی د کل مال وصیت دی نشي کوی بلکې د خپل مال د ادریمې حصې وصیت دې ته اجازت اشته ده نو چې وصیت یې وکړو وایي ویل چې په مو باندې مثلا یا د المنځونه پوتې دي او مو طرف نه بیا فدیه ادا کوی د ده د مال درېیمه حصه 3 لکه کې 1 لک بیا درېیمه حصه شوه نو په دې کې وصیتونه دای کوی هم شي او نفس کوی هم شي او که یو سړی د په هغه باندې مثلا المنځونه پوتې دي که وصیت یې وکړو چې مو باندې المنځونه پوتې دي بیا مو طرف نه د المنځونو فدیه ورپسې ادا کوی نو په درېیمه حصه د مال کې په ورثاو د پوره واجبه ده چې دې طرف نه به فدیهګونې ادا کوي او که ده وصیت نه وکړه المنځونه ورباندې پوتي وو اوس د ورثاو د پوره مستحبه ده یعنی بهتره خبره چې د طرف نه فدیه په سویر کی خو ورباندې لازم او واجب ورباندې نه دو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت لازم کړه شوی د پتو سي باندې وصیت کول اذا حضر چې کله حاضر شي احدکم یو د تو ستا الموت مرګ د مرګ اسباب د ته حاضر شي ان ترک خیرا الوصیه ان ترک خیره کچیرته پریږدی دی خیرا مالا مال څه شی فرض کړي شوي دي الوصیت وصیت کول اچا د پوره للوالدین والاقربین د والدین د پوره والاقربین او د اقربینو د رشتہ دارو د پوره نور کوم چې ورثه دي بالمعروف په شرعي طریقه سره حقا علی المتقین حقا دا حکم لازم ده علی المتقین په متقینو باندې په پرهیزګوریو باندې فمن بدله بعد ما سمعه هغه څوک بدله چې تبدیل یې که د دغې وصیت لره بعد ما سمعه بعد د هغې نه سمعو چې دا د اورېدلو فانما اسمه علی الذین یبدلونه نو خبره دا دو اسمو چې ګناه د دغې وصیت مبدله چې د کوم وصیت یې تبدیل که مثلا دا ووی چې دغه کس ته دومره ویر کوي دومره کس ته جایز وصیت یې کړی او د په هغې کښې تبدیلي وکړله یو کس ته هغې ته مثلا وصیت وکړه چې په مسجد کې د امو بیا دومره مال ولګوه یا مدرسې کې د مو دومره مال ولګوه دا یې ولګېده په هغې باندې روډ جوړ کړ په هغې باندې مثلا مسافرخانه جوړه کړه یا یې اپو کسانو کې تقسیم کړه مسجد ته یې نه ورسوه نو اوس دغه ګناه چې د چا دغه تبدیلي پکې وکړه دا په دغې باندې لازموي فمن بدلو هغه څوک چې تبدیلي وکړه په دغې وصیت کې بعد د هغې نه سمعو چې دا د اورېدله و فانما اسمونو خبره دا ده چې ګناه د دغې وصیت چې بدل یې که علی الذین په خلکو باندې به وي یبدلونه چې چا دا تبدیل کړه ده ان الله سمیع علیم الله پاک بشکه سره اورېدونکی ذات تعلیم ذات ته فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اسم علی نو که داسې وه چې د چا وصیت کوم د ظلم وصیت یې وکړم یا د ګناه وصیت یې وکړم چې مثلا وی ویل چې د امو دغې رشته دار ته دومره مال ورکړه نو دوی ته وایي چې مړه دا ته غلطه کوې که نه د خدای په نیز اوس مجرم کېږې هسې آخرت ته ویرون یې قبر ته ویرون یې دا خو ته جایز نه ده د نورو د هم ورثه دي نو د دغې د پوره په جایزه طریقه سره ته وصیت وکړه یا دا وصیت د یو حق کې کوامه یا د ګناه وصیت کړم چې د امو نه بعد مثلا بیا دا وکړئ او دا وکړئ د ګناه وله چارې وښیلې او ده په یې کې اصلاح وکړله تبدیلی پکې وکړه نو په دغه خدای نه نسی فمن خاف من موسن هغه څوک چې ډرېده من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن د طرفدارۍ یا د ظلم او اسمن یا د ګناه
فاصلح بینهم نو د اصلاح وکړه په مباین د ادوی کې او رساو ته وې او د موسی ته هم وې چې دا ما کوه دا د ټول ورسه دی یو شی حقوق لري نو فلا اسم علیه نو نشته ګناه په د باندې په دا خبره چې دا وصیت ورمنې تبدیل کړ ان الله غفور رحیم بشک الله جل جلاله بخشون کا ذات ترام کون کا ذات تا دینه پست دی رجی ولا بیان دا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین